ته به داسې خبره ده که نه که ته مېلمې د مېلمه په ځای کښېنه او که ته قربې که نه نو زه به ستا ځای له درشم ته مېلمې د مېلمه په ځای کښېنه پوه شوې غږ نور ونه کړي درېیم ځل دې شي دې نه اخوا به غږ نه کړي عمر فاروق رضی الله عنه راغی حجر اسود ته حجر اسود د بیت الله په یو ګوټ کې لګېدلی یو کاڼی دی او دا کاڼی کوم ځای نه راغلی د جنت نه الله را لېږلی دی دا کاڼی اوس تور دی دا چې کله اول د جنت نه راغی اشد بیاضا من اللبن د پیو نه سپینو سودته خطایا بني آدم د انسانانو ګناهونو د وجې نه دا کاڼی تور شو دا تک سپینو کاڼی جنتی د ډیرو پیغمبرانو مبارک لاسونه پې لګېدلي دي د ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله عنهم اجمعین د دې هستیو لاسونه مو سره لګېدلي دي او کاڼی څومره قیمتي دی دا هغه کاڼی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو د بیت الله په دې ګوډ او دیوال کې ایښی دی من یو گلی چې جوړ شي نو ایم پی ایم این اے صاحب یا ناظم صاحب بدست مبارک خلک څومره خوشاله ناظم صاحب افتتاح وکړه د دې کاڼي افتتاح دا کاڼی چا لګولی دی دا د کائناتو سردار محمد رسول الله علیه السلام لګولی دی اسلام موږ ته څه وایي چې کله حج کې یا عمره کې که دې وس وشو په دې کاڼي خوله کې د ښکلې که وس دې نه کېږي رش دې لاس پکې د لاس ښکل که رش دې چوکه امسا به د سړی هغه سره ولګوه هغه ښکل که او که ډېر رش و د لرې نه ورته لاس اوچت کړه عمر فاروق رضی الله عنه راغی دې کاڼي ته ودرېده ورته وایي انی اعلم انک حجر پوهېږمه ته کاڼی لا تنفع ولا تضر نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاله ضرر او نقصان ورکولی شي کاڼی کم کاڼی د جنت نه راغلی کاڼی کم کاڼی د آدم علیه السلام ابراهیم د پیغمبرانو مبارک لاسونه پې لګېدلي کاڼی کم کاڼی د ابوبکر عمر عثمان علی او د ټولو صحابو رضوان الله علیهم اجمعین لاسونه پې لګېدلي دي خو دا کاڼی نه چاله بچي ورکولی شي نه د چا مال ډېرولی شي او نه چاله خزانې ورکولی شي نه چاته تکلیف رسولی شي لا تنفع ولا تضر عمر فاروق ورته وایي تا کې نفع او نقصان نشته دی هغه کاڼی چې دومره مقامي دی موږ یې د خوړ د نالیو د کوڅو نه راوالو په قبر کېږدو او په ځان باندې زما ستا مسلمانان مږي چې د دانو دپاره د بچو دپاره په خېټه مږي بله بیماري ده بله بیماري ده ته به داسې خبره ده که نه که ته مېلمې د مېلمه په ځای کښېنه او که ته قربې که نه نو زه به ستا ځای له درشم ته مېلمې د مېلمه په ځای کښېنه پوه شوې غږ نور ونه کړي درېیم ځل دې شي دې نه اخوا به غږ نه کړي ته چپ صبر صبر بس پرېږده زما خبرو ته متوجه شي بس خبرې ته غوږ کېږده ته به زه پوه کومه که نه چې زه دلته کېنولی یم زه پوه کومه که نه که خپل عزت دې خوښي په قلار کېنه که نه اوس به دې بار وباسي په قلار کېنه ته خو مېلمې ولې د زه تا ته لګیا یم بس تاسو ما ته خبرې پرېږدئ تاسو چوپ شئ زه لګیا یم زه تا ته حواله در کوم ته به نرشې زما د دې خبرې به جواب وکړي بیا ما خو درته حواله درکړه که نه خلک په پټکي مه دوکه دا عوام پوه شوي دي تا پېژني او ما هم پېژني غوږ کېدی اوس زه د ده کلي ته مېلمه راغلی یم دا مولا هم دی عالم هم دی پټکی هم والی دی او دی د مېلمه دا قدر کوي دا د انسانیت دی فرض خو دې مات که دڼې وڼې دی که زه پوه کومه که نه
پرېږده مکوه دا شی د الله بنده د بیان په وخت کې څوک دا شی نه کوي. زه راغلی یم زه ستا جومات له درځم بس واړه زه به ستا جومات له درشم. کومه موضوع دې خوښه ده وټاکه دلته کومه دې خوښه ده راشه راسره دلته کښېنه بیان ختمه و راځه کښېنه راځه راشه ته کتابونه راوړه زه بغیر د کتابونو تا سره لګی یم کتابونه راوړه نه مړه تا خو نه مولای نه عالمې د مېلمه قدر ته خو په کاڼو باندې خفه کېږې ته د دې کاڼو عبادت ټول تا شروع کړی دی او راشه کېنه ما سره که تا علم د سره راځه چې لګیا شو راځه 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 مه تخته ولې تختې نه که نه ښه دې خوا متوجه شو ګوره انسانیت خو یو انسان کې یو ځل دی ویلي دوه ځل دی ویلي او د بیان په منځ کې د چا په خبرو کې څوک راځي. عمر فاروق رضی الله عنه ما ته متوجه شي زما عزتمند ما ته ګورې ما عمر فاروق رضی الله عنه ګورې زما عزتمندو دا یو خبره واورئ زه دلته راغلی یم دا څه چې ویم حواله در کوم کتاب بخیم تپوس ته بیا وکئ چې دا کاڼي چې تاسو په زیارتونو ایښي او ته په دې کاڼو دومره خفه شوئ هغه کعبۃ الله کې ایښی کاڼی عمر فرمایي رضی الله عنه چې تا کې نفع او نقصان نشته او د خوړ نه راغستی کاڼی د ده پې زړه چوي دې ته شرک نه وایي نور دا شرک راځي د کوم ځای نه. عمر فاروق رضی الله عنه سوی کاڼي ته لا تنفع ولا تضر نظر کې نفع شته نظر کې نقصان شته. نو مونږ ته ولې ښکلو مونږ د کاڼو عبادت نه کوو مونږ د کاڼو عابدان نه یو نو مسلمانان حجر اسود ولې ښکلی وجه څه ده عمر صاحب فرمایي هغه وایي لولا انی رأیت رسول الله یقبلک ما قبلتک اے کاڼیا مونږ د کاڼو نه یریږو مونږ د کاڼو عبادت نه کوو مونږ کاڼي نه ښکلو حجر اسوده چې تا ښکلو د هغې وجه دا ده چې ته زما پیغمبر محمد رسول الله ښکل کړی زه د هغه د تابعدارۍ نه مجبور یم زه د هغه په نقش و قدم روان یم ځکه تا ښکلوم. مونږ د نبي په تابعدارۍ کې به هله کاڼی ښکلو چې هغه راته ویلي